دا تاسو اوس وکړه مشهور ټیک ټاکر د حسن په ختمه فالورز د دنیا فالورز او زما محترمو هر اعتبار سره مخکي او ورځ نورم په کامیابی باندې روان ولا زمون خلک ست کامیابی وي ها او زما محترمو اچانک وای مرګ به اچانک راځي نو اوس دا ټیک ټاکر د نورو ټیک ټاکرو ته پیغام پری دی چې زم یو ټیک ټاکر وم او زما د دنیا فالورز او په هر ویډیو باندې دومره ویوز او داسې خلک کمنټونه او دومره لایکونه او خایس مې مو خو لیکن زم د دنیا نه لاړم زم د ولله ستلسو کال عمر کې د دنیا نه لاړم نو جوانان وسوي تا خو لا ماشاءالله تا خو لا سکتلم نه داسې خلک هم د دنیا نه تللی شي کتلم نه د دنیا نه تللی دي خسته هم د دنیا نه تللی دي صحتمند هم تللی دي بیماران هم تللی دي مالدار هم تللی دي غریبانان هم تللی دي په هیڅ چا باندې اثر نه کوي سرپنه کوي چې کله زما محترم وخت برابر شي بیا به یو سکند ته کتل کېږي نه به مخکې کېږي نه به وروسته کېږي الله پاک اسرائیل علیه السلام ته فرمایي ای اسرائیل چېرته په چا دې زړه خوږ کړی که نه وای او یا الله ستا په بندګانو کې په دوه کسانو باندې په دوه بندګانو باندې زما زړه ډېر دردېدلی دی او ډېر چې کوم دی خفه شوی دی وای په چا وای په فلانکي ځای کې چې یو زنانه په کښتۍ کې ناسته وه اچانک هغه کښتۍ په ډوبېدو شوه او تا ما ته حکم وکړو چې یا الله تا ما ته حکم وکړو چې لاړ شه او د دې زنانه په دې غېږه کې چې دا کوم ماشوم دی د دې مور نه وله ساه واخله د دې ماشوم د دې مور نه روح قبض کا نو چې زه لاړم او د مور نه مې وله روح قبض کو نو هغه ماشوم باندې مې زړه ډېر ودردېده چې یا الله دا خو وړوکی ماشوم دی د ده به څه کېږي په دې ماشوم مې زړه ډېر خفه شو وای په بل چا دې زړه خفه شوی و یو هغه شداد باچا چې په دنیا کې ځان له جنت جوړ کړی وای تاسو جنت کوئ پېښ وي زه په دنیا کې جنت جوړو داسې خلک هم تېر شوي داسې خلک په دنیا کې داسې عجیب سے محل جوړ کو چې یو نقص پکې پرېښی نه دی یو غلطي پرېښی نه ده غټ انجینران بیا راوسته چې معمولي غونډه کې یو ځای کې وه زما محترم غلطي وه د سر نه بیا جوړ کړو یوه غلطي هغه خپل محل کې پرې نه خوا عجیب صاحب د اوبو نهرونه د شاتو نهرونه د شرابو نهرونه دایم پکې جوړ کړو وره وای تاسو وایئ چې جنت دی په دنیا کې جنت جوړ او بیا چې کله اوس محل تیار شو دا اوس دا شداد بادشاه خپل محل او جنت ته راځي نو خلکو ته خادمان ورته قسمه جوړې مخې ته کولې جوړې نه خوښېدې اخره کې پکې یو جوړه خوښه کوای چوله بیا ورته اسونه مخې ته کول اسونه نه خوښېدل لوی ده کنه تکبر دی لویواله دی نعمتونه چې کله زیات شي کنه به انسان ناشکرۍ او تکبر شروع کی بیا اسونه کې اس وخت کو په پاسه سور شو روان دی او سچل بادشاہ چې کوم دی خپل جنت ته انټر کیږي او داخلي کیږي زما محترمو چې کله د اس وخت به د دنیا په جنت کې شوي او وخت به د محل نه بهر دی دلته اوس پنګيري بابا په شکل کې اسرائیل علیه السلام راغی او د اسره سیونی ولا زما محترم رکاوي کوته وي اصلا خطر راغی او ته تاسو کې ما دا اسنه کته کوزي وای شو وای نه کنه زما تاسو ضروري کار دی ضروري کار اصلا نه راکوزي وای خلک هغه قرآن نږدې کړه چې هغه قرآن نږدې کوته وي اسرائیل علیه السلام انت زما محترم په هغه باندې لرزان ولګېدو شي لږ دومره موقع خو راکړه چې دا نه وخت ختم دی جي وخت ختم هماغه اس د پاسې تېنه سا واخېسته زما محترمو اس نه لاندې پړ مخې راګوزاره وای الله په دې بادشاه باندې مې زړه ډېر ودردېدو خفه شو چې دا جنت خو یې کتلی وی خپل نو الله جل جلاله ورته فرمایي اصل کې دا تا په یو کس باندې زړه خفه کړی هغه مور چې دی ولا واخېسته او د مور نه دی ولا روح قبض کو او دغه ماشوم تنې تنها او بې اثرې پاتې شو چې کله راغړ شو د خدایي دعوې وکړه او هماغه دغه شداد بادشاه تېنه جوړ شو دا اصل کې په یو کس باندې زړه خفه کړی زما محترمو پاتې کېدل د هېڅ چا نشته تیارۍ سره لاړ شي صرف دومره وایم دا به د قبر ته سپارلی کېږي صحیح د موت ټول بوزو تاسو دا فیصله وکئ آیا دا ویډیوګانې به دې له فایده ورکوي په نقصان به ورکوي د توبې نه بغیر دنیا نه لاړې که نه الله دا هغه عملنامه ده کوم چې دایمي ده یو خو یو انسان مدرسې سازي کړي داسې نیک کارونه وکړي او د مرګ سره هغه عملنامه هغه ته رسي هغه نیکۍ هغه ته رسي بل د دې الټ ګناهونه هم دي چې هغه دایمي دي ستا د وجې نه دنیا خلک ګناهګار شي که نه دې ټولې به ذمهوار دی نو هغه زنانه چې به دې میډیا باندې ټیک ټاکې کوي او دا خپل جسم ښیي پلان ډینګه خوا دې یاد ساتئ قسم دې سبا به د مور او پلار به دې میډیا راځي او وایي به چې زما د بچي او زما د بچۍ ویډیوګانې ډیلیټ کوي او مه ګورئ دا پلان دې ډینګ دی نو ولې دوی څه ماشومان دي تاسو ماشومانان یې زه تاسو جنکو ښځو ته وایم او هغه کسان چې په حشي خورئ تاسو ماشومان تاسو ته پته نه ده چې د مرګ به ما لاړه ګیلمونه ډمه مرداره شوه پښتنو زه په دې باندې دلته یو څو خبرې وکړم پښتنو داسې ډمې چې مري خفه کېږئ پې ما دا د پښتنو نوي نسل باندې یو اثر و دوی به په سوشل میډیا هغه حرکتونه کول یوازې ګیلمنه نه ده دې سره سارا کې ډیکېري یو 3 څلور خویندې نور دي دې سره زړګي لیوني پښتانه چې کم میلو دي هغه پښتانه به مو سره مري یوازې به دوی نه مري ځکه به نه مري زړګي لیوني د ټول عمر د پښتون عزت بې عزته که دوی ټول عمر د پښتون بچي ته بې عزتي وښوله دوی به کم د غیرت کار کو دوی به کم د اسلام کار کو چې په دوی دلته زه دعا وکړم او زه ورته یم چې الله دې وبخي خپله
مل لارې مل پته به وسلته لګي پښتنو په غلطه چې کوم انساني په هغه مود رېږي غیرتي سړي سره ودرېږي د غیرتي سړي اواز هغه ځای ته ورسوي دی په تاسو له نوي نسل باندې اثر غورځو دی په نوي نسل له دا سبق ورکو دا په سوشل میډیا باندې راځي دا بې غیرته قام په سوشل میډیا هغه حرکتونه کوي چې دا خو نوي نسل پرې خپل قام به هم شرمو خپل وطن به هم شرمو بیا په پاکستان کې اسلامي جمهوریت پاکستان کې داسې پښتانه پراتري زړګیلې ونی یې په غیرت باندې ځان له کورونه روان کړي دي بسم الله الرحمن الرحیم وی ګلمنه قتل کړی شو چې داسې څه واقع وشي نو علما کرام داسې ویډیو جوړي چې وای داسې قتل د چا روانه دي دي ته نصیحتونه پکار دي او دې پر دعاګانې کوي علما کرام او نفل مولا مونږ کو او کوشش کوو چې داسې کسانو سره رابطه وکړو چې د آئین او قانون مطابق داسې کار وکړي شي چې دی دا غلط کارونه نه کوي او د ګناه دا کارونه نه کوي امت کې توڑ نه پیدا کوي امت کې فحاشي نه خوري قوم ولس کې فحاشي نه خوري حضور اکرم صلی الله علیه وسلم ارشاد ده کل امتی معافن الا المجاهرون وګور څونه سخت دي بخاری شریف چې زما امت په معاف شي پټه انسان نه غلطي کوتاهي کی هر انسان نه کی انسان خطا کار دی داغ مت کو سب داغدار ہے بے داغ بس وہی جو پروردگار ہے نو غلطی کیږي خو وچ سرعام سو ګناونه کوي کنه دی معافي نشته ولې چې څوک په پټه غلطي کوي نو دا خبره شته چې دغه احساس شته دویم د خلکو نه قام نه ولس نه شرمېږي او د دې دا پټه ګناه متعدی نه وي نور ته نقصان نه رسي نور خو بچي کنه خو نبی علیہ السلام فرمایي چې څوک سرعام ګناونه کوي یا فحاشي خوري نو او دی وخت دا بیان فائدہ کوي چې فحاشي نه خلک مونږ باندې انجام دی ډېر سره داسې وشو دا غي تذکرو ضرورت نشته دا غي مونږ تذکری وکړو خدا حدیث ډېر سخت چې ما تاسو ته بل حدیث چې دی هغه ابل آیت ته دی بارکه سورې نور کې ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا کم خلق چې په مسلمانانو کې فحاشي خوري دی پر دردناک عذاب دی او ذلت هم دی تاسو به ګورئ چې کم کسان فحاشي به خوري ناغي خپل علاقو کې او کلی کې نه پاتې کېږي بار پاتې کېږي او چو دکان تم نه روزي پاله اسانه پابندۍ سره خپل علاقه کې وجه هغې ته دې خبرې پته وي هغې ته دې خبرې پته وي چې را مونږ معاشره نه تسلیموي د ګناه نه توبه وباسئ او نور چې څومره هم ټیک ټاکرې دي زموږ خویندې زموږ لوریانې دي هغې ته مونږ نصیحت کوو محبت سره التماس عاجزانه درخواست چې انجام ډېر خراب شي او د الله او چې څونه هم دا ګنده کندلې ویډیوګانې چلیږي نو چاته سزا ملاویږي او چاته به ګناه ملاویږي د دې قتل د وجې دی الله رب العزت د هغې ګناونه معاف کړي او خدای زموږ ګناونه معاف کړي الله د هغې وبخي هغې ته هم دعا کوو همیشه به ورته کوو انشاءالله خو انجام د بدو انجام بدي چې څه کوي هغه برې به نو الله دې موږ ته سمې نصیب وګرځي او زموږ خویندې دي لوریانې دا ټولې څومره چې پښتنې دي دا زموږ خویندې دي لوریانې دي دې تربیت خرابېږي نو فکر او سوچ پکار دی صرف دا یو شعبه نه ده چې کومه بیان شو ټیک ټاک فیسبوک یوټیوب نه چې ټولو شعبو کې فحاشي ختم شي او کو سیستم ختم شي د سړو بیل سیستم د ښځو بیل سیستم هر ادارې کې د دې ضرورت ده الله دې په دې خبرو مال او تاسو له عمل توفیق نصیب وګرځي او الله دې هغې مغفرت وکړي او الله دې داسې جنگ جګړو نه مصیبتونو نه پریشانو نه بې عزتو نه موږ ټول وساتي والسلام د ګیلمنې ژوند هم په دې ټیک ټاک کې دغه او ختم شو الله دې وبخي
ډیرو جنکو سره زموږ معاشره کې څه څه ونه شول. چا پکې خپل اولاد پرېښودو د دې ټیک ټاکو دپاره، چا پکې خپل کور پرېښودو، خپل مور پلار پرېښودل، چا نه بربنډې ویډیوګانې جوړې شوې، څوک پکې یارانې کوي. صحیح ده، ما له پته د ډېرو پکې مجبوریان هم دي، خو هغوی خپل لیمټ هیر کړي. نو مجبوري ده، صحیح ده، خو دې له کار مه وایي، دا کار نه دی ټیک ټاک، دا مستی ده. خندا له راشئ، وکئ، لاړ شئ، ځان خلک هم وخندوئ، ځان هم خوشحال کړئ، لاړ شئ، خبره ختمه. خو چې کله مو له کار وي، یارانې او غم خادیانې مو جوړه کړي، نو بیا به تاسو سره همدغه حال کېږي. دا ژوند یو ځل ژوند دی او زموږ معاشره کې خو موږ خپل اولاد د کور نه بهر نشو پرېښودی. نو دا یارانې او د دوی د خلکو دا پیسې خوړله او بیا هغوی سره پته نشته کومې کیسې کول، دا ډېرې غټې خبرې دي. نو یقین وکړه چې اپنے سامان کا احتیاط خود کیجیے. دا کومې جنکۍ چې اوس په دې مارکیټ کې لا پاتې دي، ځان ډېر خیال ساتئ. راشئ خو بیا لاړ شئ، پوه شوې، کار ورته مه وایئ.